د مجاهد آشنا چې غشي له لیندۍ ووځي، هغه شیبه د یو ظالم له ککرۍ ووځي. د غونډې په دې برخه کې د کونړ د راډیو ټلویزیون امیر، لیکوال او شاعر سمیع الله تړون صاحب ته بلنه ورکوو چې د امیر المؤمنین شهید مولا اختر محمد منصور ژوندلیک تاسو ته وړاندې کړي. تړون صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. د غونډې د ټولو ګډونوالو په اجازه د شهید امیر المؤمنین مولا اختر محمد منصور تقبله الله ژوندلیک د افغانستان اسلامی امارت چې په معاصر دور کې په نړیواله کچه د کوپر او استبداد پر خلاف د جهاد او مبارزې یو مستحکم سنگر بلل کیږي. تاسیسی قائدین لله الحمد په موهوبوي شکل د رهبرۍ او مشرتابه له فوق العاده صلاحیتونو او مهارتونو څخه برخمن وي. خپل د افغانستان د اسلامی امارت مؤسس مرحوم مولا محمد عمر مجاهد د زیاتو قیادتي صلاحیتونو یو ژوندۍ مجموعه وه. نوموړي وکړی شول چې د نړیوال کوپر سره د مقابلې په ډګر کې د مسلمانانو د قیادت او رهبرۍ صلاحیتونه په عملي ډول ځینو هغو مجاهدینو ته تلقین کړي چې له ده سره په دې لاره کې د الله تعالی د نظام د حاکمیت لپاره ملګري وو. د نوموړي په قیادت کې عمري جهادي مدرسې ډیر داسې اشخاص تربیه او روزلي چې هر یوې د مسلمانانو د قیادت او د عصر په تر ټولو حساسو شرایطو کې د جهادي قیادت پوره وړتیا او صلاحیت لري. په فکری او جهادي نهضتونو کې هسې هم تر شخصیاتو زیات محوري رول د مذهبي اساساتو وي. هلته هر څه د جهادي او فکري انګیزې له مخې تنظیم وي. قرآنی ارشادات او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او خلفای راشدینو کارنامې د نهضت د لارویانو اساسی تګلاره وي. د دغو بابصیرته شخصیتونو او د عمري مدرسې د متانت لرونکو شاګردانو له جملې څخه یو هم د اسلامی امارت دوهم ټاکل شوی زعیم شهید امیر المؤمنین مولا اختر محمد منصور تقبله الله چې په عملی ډول د اسلامی امارت د قیادت چارې د علی قدر امیر المؤمنین په حیات کې پیل کړي او د هغه د وفات تر اعلان وروسته د اسلامی امارت د اهل حل العقد معتبر اشخاص علماء کرام او جهادي مخورو او ملي شخصیتونو لخوا د اسلامی امارت د نوي زعیم په حیث وټاکل شو او بیا د شهادت تر شیبې په پوره ایماندارۍ، تدبیر او میړانه د دغه ستر کاروان د رهبرۍ درنه وظیفه ترسره کړه. په لاندې کرښو کې د نوموړي ژوند او کارنامو ته لنډه کتنه کوو. هیله ده چې راسره واورئ. شهید مولا اختر محمد منصور د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ په بند تیمور کلي کې زیږېدلی دی. دا چې د نوموړي کورنۍ د خپلې سیمې په کچه یوه متدینه او علم دوسته کورنۍ او جناب والد صاحب یو علم خوښونکی شخصیت و، نو د جناب منصور صاحب د سالم روزنې لپاره هغه ته لومړنی انتخاب د دیني زده کړو ترلاسه کولو زده کړې. شهید منصور صاحب په وکلنۍ کې د خپل والد صاحب په لارښوونه د خپلې سیمې ابتدایي مکتب او د خپل کلي مسجد کې د دیني زده کړو شعبې ته شامل کړی شو. دا چې پر نوموړي باندې له ماشومتوب څخه د پوهې، ذکاوت او بصیرت علامې ښکاره وې، نو د خپل پلار ترڅنګ د استادانو لخوا هم تر خاصې روزنې او پالنې لاندې ونیول شو. څرنګه چې د نوموړي کورنۍ د هجرت په مهال د بلوچستان په ګردي ځنګل کم کې اوسېده، نو دیني زده کړې څه موده همدلته او بیا د پنجپایي په سیمه کې ترسره کړې. له هغه وروسته کوټې ښار ته ولاړ. څه وخت په کوټه او وروسته یې د عبدالله خان کراس په سیمه کې په یوه مدرسه کې دیني کتابونه ولوستل.
وروسته نوموړي د دینی علومو په تلاش پېښور ته ولاړ او هلته یې په کچه غړی او نور سیمو کې دینی درسونه وویل او وړه دوره یې د پېښور د جلوزو په کیمپ کې ترسره کړه. هغه مهال چې نوموړی په دینی زده کړو بوخت و د افغانستان سیاسي واک د کمونستانو لاس ته ولوید او افغان مجاهد ولس د هغوی پر خلاف اسلامي پاڅون وکړ. جهادي او سیاسي مبارزه په 1988 میلادي کال په افغانستان باندې د شوروي اشغالګرو تر تیری وروسته افغان مجاهد ولس د هغوی پر خلاف اسلامي مقاومت پیل کړ. جناب منصور صاحب هغه مهال چې 13 کلن و د یو تکړه او باشهامت ځوان په توګه د یو غیرتي مجاهد په حیث په شعوري ډول خپل دین او هیواد څخه د دفاع په غرض د یرغلګرو شورویانو او داخلي کمونستانو په خلاف د وسلوال جهاد لاره ونیوله. نوموړی به د کال په اوږدو کې په دینی درسونو بوخت او چې سبقونه به اخلاص شول نو به د جهادي جبهو پرخوا مخه کړه. نوموړی په 1915 میلادي کال د جهادي فعالیت لپاره د کندهار ولایت د مشهور جهادي قومندان شهید قاری عزیز الله جبهه د خپل جهادي سنگر په حیث غوره او د پنجوایي ولسوالۍ په پاشمول سیمه کې د افغانستان په کچه د مشهور جهادي شخصیت الحاج مولا محمد حسن اخون چې د اسلامي امارت په واکمنۍ کې د ریاست الوزراء مرستیال و په 13 مارت تر سرپرستی لاندې د شوروي اشغالګرو او داخلي کمونستانو پر خلاف جهادي فعالیت ته دوام ورکړ. د شهید قاری عزیز الله جبهه د جهادي شخصیت مرحوم مولوی محمد نبی محمدی د حرکت انقلاب اسلامی په تنظیم پورې اړوند و چې د قاری صاحب تر شهادت وروسته د قومندان مولا حاجی محمد اخون په مشرۍ د جهادي رهبر مولوی محمد یونس خالص په اسلامی حزب کې رسمیت ترلاسه کړ. محترم منصور صاحب په کندهار کې د شوروي اشغالګرو او د هغوی د داخلي ملاتړو پر خلاف په ډیرو پوځي عملیاتو کې فعال برخه لرلې او یو ځلې په کال 1908 میلادي کې د کندهار ولایت د جړۍ ولسوالۍ د سنځري په سیمه کې د روسانو په یو ستراتیژیک مرکز باندې د مخامخ عملیاتو په ترڅ کې په داسې ډول زخمی شو چې بدن یې 14 ځایه ټپي شو خو الله تعالی ورته شفا ورکړه. دوهم ځل بیا د 1990 میلادي کال د مئی په میاشت کې د اسلامي امارت په واکمنۍ کې د مزار شریف په هوایي ډګر کې زخمی شو او په هغه زخمی حالت کې د مخالفینو لخوا اسیر هم شو. د طالبانو په اسلامي تحریک کې تاسیسي رول په 1992 میلادي کال کې په افغانستان کې د کمونیستي نظام تر سقوط او داخلي جګړو پیلېدو وروسته جناب منصور صاحب د خپل جبهې د نورو مخلص مجاهدینو په څیر وسله پر ځمکه کې نه ښودله او د واک پر سر د پیل کړې شوي ناروا جګړې په تداوم کې وسله پر ځمکه کېښودله او د واک پر سر د پیل کړل شوي ناروا جګړې په تداوم کې د هیچا پلوي ونه کړه. منصور صاحب چې دا مهال یو نوموتی مجاهد او د مجاهدینو په منځ کې له ښه شهرت نه برخمن و د یادې سیمې د نورو جهادي شخصیتونو او نظامی قمندانانو لکه مرحوم مولا محمد ربانی، شهید مولا محمد اخون او شهید مولا برجان په څیر د خپل عادي ژوند په غوره کولو سره له هر ډول تنظیمي فعالیتونو څخه لاس په سر او په ځینو علمي تربیوي او نورو ورته فعالیتونو مصروف شو. په 1415 هجري قمري کال چې د 1994 میلادي کال سره سمون خوري چې د امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد لخوا د طالبانو اسلامی تحریک تاسیس شو. شهید منصور صاحب دغه مهال په پیښور کې د جلوزو کیمپ د هجرت کلی په امینیه مدرسه کې له شیخ الحدیث مولوی جلال الدین دلاور صاحب او مشهور مدرس مرحوم سید قریش بابا سره سبقونه ویل او ورسره د جنوبي غرب حوزې نور هم ډیر طالبان ملګري وو. کله چې دوی له رسنیو د طالبانو د تحریک د تاسیس خبره واورېده نو تر خپل منځ مشوره وکړه چې د دې نوي تحریک د حقیقت معلومولو لپاره باید څو کسان کندهار ته ولیږي.
دوی خپل دوه ملګري مولا محمد قاسم اخون او مولا عبدالسلام کندهار ته ولېږل. هغوی د اسلامی تحریک له مشر او چارواکو سره ولیدل او له پوره اطمینان او قناعت وروسته خپلو د مدرسې ملګرو ته حال راوړ چې دا واقعا د طالبانو او مجاهدینو تحریک دی. له دې سره مولا اختر محمد منصور او نور ملګري را روان شول. په کومه شپه چې دوی بولدک ته راورسېدل، طالبانو د تختپل سیمه نیولې وه او د کندهار پر خوا روانو. په بولدک کې مولا اختر محمد منصور او ورسره ملګرو طالبانو خپل منځي غونډه وکړه ترڅو خپل مشر وټاکي. په دې طالبانو کې ډیر داسې کسانو چې وروسته په اسلامي امارت کې ستر خدمتونه ترسره کړل، لکه د نظامی کمیسیون اوسنی مشر صدر محمد صدر صاحب دی کنه، مولا محمد قاسم اخون د شینډنډ د میدان پخوانی مسؤل مولا عبدالسلام محبور، د هلمند پخوانی والی مولا محمد نعیم اخون، د زابل پخوانی والی مولوی متی الله صاحب، شهید مولوی احمد جان او نور ډیر مجاهدین او مسؤلین. لسلام مشورو وروسته دوی د خپل ملګرو لمنځه مولا اختر محمد منصور صاحب د خپل مشر په حیث انتخاب کړ. ژوندلیک لږ اوږد دی، خیر دی. او بیا دوی ټولو د هغه تر مشرۍ لاندې په اسلامي تحریک کې شمولیت وکړ او خدمت یې پیل کړ. نوموړي د اسلامي امارت د واکمنۍ په مهال لاندې وظایف او مسؤلیتونه ترسره کړل. لومړی د کندهار ښار له نیولو وروسته نوموړی د کندهار د هوایي ډګر د مسؤل په حیث وټاکل شو. دویم د طالبانو په لاس د کندهار ولایت تر نیول کېدو وروسته په کندهار کې د هوایي ځواکونو او هوایي مدافع مسؤلیت ورته وسپارل شو. په کال 96 کې د پلازمین کابل تر نیولو وروسته د هوایي چلن او سیاحت وزیر وټاکل شو. له وزارت سره هم مهاله د مرحوم امیر المؤمنین د ځانګړي هدایت او حکم پر اساس د دفاع وزارت مربوط د هوایي مدافع عمومي قمندانۍ مسؤلیت هم ورته وسپارل شو. د افغانستان د هوایي چلن او توریزم وزارت په ساحه کې یو زیات شمیر عمراني او رغنیز فعالیتونه ترسره کړه چې په مختصر ډول د ځینو ذکر کوو. هغه مهال چې کابل ښار د اسلامي امارت تر ولکې لاندې راغی، په دې ښار کې د هوانوردۍ وزارت تاسیسات او مربوط ملکیتونه د داخلي جګړو له کبله سخت متضرر شوي وو. دا هغه مهال چې اسلامي امارت له سختو اقتصادي ستونزو او نړیوالو محدودیتونو سره مخ و، خو منصور صاحب په هماغو ترنګلو اقتصادي شرایطو کې لومړی د کابل بین المللي هوایي ډګر او د هغه اړوند تاسیسات ټول له سره ورغول او بیا یې د اریانا افغان نړیواله هوایي کرښه د کورنیو او بهرنیو الوتنو لپاره په نړیوال سټنډر برابره او مجهزه کړه. د هغه په تعقیب د کندهار، هرات، ننګرهار، مزار شریف او کندوز ولایت هوایي ډګرونه د هر ډول ملکی او پوځي الوتنو لپاره آماده او په پرمختللو وسایلو مجهز کړل. دغه راز د افغانستان په دننه کې د شپې او ورځې لپاره د داخلي الوتنو سهولت برابر کړ او له کلونو ځنډ وروسته یې په لومړي ځل په زرګونو افغان حاجیانو ته د اریانا افغان هوایي کرښې له لارې حج ته د تللو زمینه برابره کړه. محترم مولا اختر محمد منصور چې د اسلامي امارت د ټولې واکمنۍ پر مهال د هوایي چلن وزیر و، د خپل وزارت پر مهال د افغانستان د ملکی هوایي چلن وزارت د احیا او پرمخ بیولو په لاره کې ډېرې هلې ځلې وکړې چې غواړو د مش نمونی خروار په توګه یې دلته مختصر یادښت وکړو. جناب منصور صاحب د ملکی هوایي چلن د ښې رهنمایي او د نړۍ د نورو هیوادونو د ترانزیت پروازونو په خاطر چې د افغانستان له فضا به تیریدل د ویسټ دستګاه د افغانستان په بین المللي مشهورو هوایي ډګرونو لکه کابل، کندهار، ننګرهار، مزار او هرات کې ځای پر ځای کړه چې اوس یې هم لیدونکي شاهدان دي. او هغه مهالی په میلیونونو امریکایي ډالر د بهرنیو الوتکو له تیریدو نه د ټیکس په ډول د افغانستان بودیجې ته راوړل چې تر اوسه دغه چاره دوام لري.
د هغه مهال د افغانستان د هوانوردۍ وزارت او هوایی مدافع د یو راپور لمخې د منصور صاحب د وزارت پر مهال شاوخوا 44 بیلابیل ترانسپورتي الوتکې او جنگي چورلکې چې د جګړو پر مهال زیانمن شوي وي او له الوتنې لوېدلې وي لسره ترمیم او ملکی او هوایی چلن کې د استفادې وړ وګرځول شوي چې لنډ تفصیلي په لاندې ډول دی 44 مختلفو نوع الوتکې چې د منصور صاحب د وزارت پر مهال لسره ترمیم او ورغول شوي عبارت دي له ترانسپورتي الوتکې 3 ان 12 4 ان 22 2 ان 26 جنگي الوتکې 15 جیټ 122 ام 420 اته جیټ الوتکې میگ 23 جټولو تکي هلیکوپټر شپږ ام پی اته ام 15 ال 9 دا هلیکوپټر وی چې ورغول شي لدی علاوه د ملکی ترانسپورت اړوند یو روسي ساخته یو څلويخ ډوله او یو ان سلریش او د اریانا افغان هوایی شرکت امریکایي بوینګ الوتکې هم په خپل وخت کې په بهرنیو هیوادونو کې ترمیم او د استفادې وړ وګرځېدي دغه راځي 15 روسي ساخته ترانسپورتي الوتکې په آزاد بازار کې خریداري او د افغانستان هوایی خدماتو ته وسپارلې په دې یو شمیر ترمیم شو او خریداري شو الوتکو سربیره هغه مهال افغانستان نور هم په لسګونو روغي جنگي ترانسپورتي الوتکې او چورلکې درلودي چې د یو بشپړ هوایی ځواک رول درلود او د فعالیت خبرګي په کندوز او زنو نورو لری پرتو سیمو کې د مجاهدینو د محاصره ځواکونو او مختلفو لری پرتو جبهو او جنگي خطونو ته دوامدار اکمال او هوایی مرسته بلل شو او هم د هواد لوی خارونو او له هواد بهر ته په منظم ډول د مسافر وړونکو الوتکو الوتنې جاری وي خو د امریکایانو په يرغل او د هوایی ډګرونو په بمبارولو سره دغه ملي شتمنۍ په یو مخیز ډول تباہ او لمنځه ولاړه محترم مولا اختر محمد منصور د اسلامی امارات د واکمنۍ په محال د جنرال مالک د غدارۍ له کبله په شمال کې سباند شپږ میاشتې بندي شو خو وروسته د الله تعالی په فضل هغه وخت بیرته ژوندی را خلاص شو چې جنرال مالک د جنرال دوستم په بیرته راګرځېدو سره لپاریا به وتښتید او له بندیخانو څخه بندیانو ته د وتلو زمینه مساعده شوه د امریکایانو د یرغل په خلاف وسلوال مقاومت په 2001 کال د اکتوبر په 9 نیټه په افغانستان باندې د امریکا تر یرغل وروسته محترم منصور صاحب د هغوی په خلاف مسلح جهاد پیل کړ د امریکا په ضد د نوموړي د جهاد یو د یادوړ مرحله د کندهار د هوایی ډګر په شاوخوا کې د امریکایي بمبار په مقابل کې مقاومات او د امریکا له ګوډاګیانو سره مخامخ جنگونه دي چې اوږده موده دوام وکړ د یادونې وړ ده چې امریکایانو خپل لومړنی یرغل او بمبار هم د کندهار له هوایی ډګر څخه پیل کړ په لومړي ځلې د هوایی ډګر په ساحه کې د پیچور په نوم د مدافع هوایی دستګاه وویشتله وروسته د مرحوم امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد کور دغه راز د هوایی ډګر رادار زغاست لیکا او د هوایی ډګر په ساحه کې د شهید منصور صاحب کور او په خاص ډول د اوسېدو اتاق په نښه کړ خدا چې هلته څوک موجود نه و چاته تلفات ونه رسېدل وروسته چې د پلازمینې کابل په شمول له ډېرو ولایاتو څخه مجاهدینو عقب نشیني وکړه د کندهار په ولایت کې تر یوې میاشتې پورې بیا هم مقاومت روانو په دې مهال د ګل اغا شیرزي په مشرۍ د امریکا ګوډاګیانو د ارغستان د پله لخوا مسلسل حملې کولې او د امریکایي الوتکو بمبار هم روانو منصور صاحب او ملګرو یې تر وروستۍ شیبې پورې مقاومت وکړ او بیا یې د دښمن تعرضونه په شا وتمبول منصور صاحب دغه مهال چې د امریکایانو سخت بمبار روانو تر هغه وخته چې د اسلامی امارت مشرانو له کندهار ښار څخه د وتلو پریکړه کوله همیشه د میدان په شاوخوا کې اوسېده او د دښمن په خلاف مقاومت ته ادامه ورکوله مولوي مطیع الله صاحب وای دغه وخت ورته د امریکایانو او ګل اغا شیرزي لخوا یو چا خط راوړ چې منصور صاحب ته په کې لیکلي و چې نور راشه تسلیم شه
سر به دې په امن وي او کنه زمونږ زور نه لري او له شکست سره به مخامخ شي. منصور صاحب د دښمن استازي ته وویل چې ورشه ورته ووایه چې څه زور لري ټول وکاروئ، زما د تسلیمۍ فکر مه کوئ او نه به هم کله تسلیم شم، خپل وس کوئ او خپل وس به کوم. مولوي مطیع الله وایي منصور صاحب د کندهار په دفاعي خط کې تر وروستۍ شیبې د مقاومت اراده درلوده. یو وخت ورته یو ملګري وویل چې له میدان څخه به مهمات او درنې مرمۍ د ریګ او میون خواته انتقال کړو. ده ورته وویل چې له هغه ځایه بیا نشو راوړلی تر څو چې یو همدلته به یې مصرفوو. ملا عزیز رحمان هم د منصور صاحب اړوند د همدې وخت یوه خاطره ذکر کوي او وایي په همدې سخت وخت کې چې د افغانستان ډېرې سیمې د اسلامي امارت له واکه وتلې وي او یوازې کندهار ښار پاتې و او سخت بمبار هم شروع و، یوه ورځ ورسره له ترنک پله تر ښار پورې په موټر کې ملګري وو. نو یې همدا مذاکره کوله چې حالات ډېر سخت دي خو باید زموږ عزم متزلزل نشي. دا د الله تعالی تقدیر دی چې کله سړی پاچا وي او کله بیا ګدا شي. دا هر څه د بندگانو د ازمایلو لپاره کیږي، نو موږ باید خپل عقیده او عزم ونه بایلو او له دین سره خپل تعهد تر پایه وساتو. خو کله چې د اسلامي امارات مجاهدینو له کندهار ښار څخه د وتلو پریکړه وکړه، منصور صاحب هم په هماغه وروستۍ ورځ له کندهار ښار څخه ووت او د میون ولسوالۍ بندي تیمور ته لاړ او د امریکایي یرغل په خلاف یې له سره د جهادي مقاومت د تداوم هڅې پیل کړې. سختو ازمایښتونو او چیلنجونو ډکه دوره وه. دغه وخت نوموړي ته د مرحوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد لخوا د اسلامي امارت د رهبري شورا پر عضویت سربیره د کندهار ولایت جهادي مسؤلیت هم وسپارل شو. دا مهال د کندهار ولایت د افغانستان د نور ولایتونو په څیر د امریکایانو خلاف جهاد کې یو تکړه او ماهر جهادي مسؤل ته اړتیا لرله، ځکه امریکایانو د ټول جنوب لویدیځ زون په سطحه جنگي پلانونه له همدې ولایت څخه د مجاهدینو په خلاف طرحه کول او همدا لامل و چې تر هلمند وروسته د ټول زون په کچه په کندهار ولایت کې زیات شمیر امریکایي، کاناډایي او نور بهرني یرغلګر ځای پر ځای او تر بګرام وروسته لویه مرکزي اډه هم د کندهار ولایت په هوایي ډګر کې فعاله کړه. خو منصور صاحب د خپل جهادي بصیرت له مخې په کندهار ولایت کې د ټولو موجودو خارجي یرغلګرو پر خلاف داسې جهادي پلانونه طرح کړل چې د هغوی د وخت مشهور پوځي جنرالان او نظامی ماهرین له مخنیوي او مقابلې څخه عاجز وو. په 2003 او 2008 میلادي کلونو کې د کندهار ولایت د مرکزی مابست د مجاهدینو په لاس 2 ځلې په حیرانونکې توګه ماتېدل چې له مخې په 2 ځلې مجموعاً تر 1.5 زر زیات اسیر مجاهدین د دښمن له اسارت څخه راخلاص کړي شول، هم د منصور صاحب د مسؤلیت په مهال ترسره شول. دغه راز د کندهار ښار ته څیرمه سیمو سربیره په جنوبي او شمالي ولسوالیو کې د جهادي قیام پیل او اطرافي سیمې د دښمن له واکه ایستل، په کندهار ښار کې د چریکي ښاري جګړې تداوم، د دښمن په مراکزو د سترو استشهادي عملیاتو ترسره کېدل او ډېرې نورې جهادي کارنامې هغه څه دي چې د شهید منصور صاحب د مسؤلیت په مهال په کندهار ولایت کې صورت مندلې. د اسلامي امارت د نائب په توګه کله چې په 2009 میلادي کال کې د اسلامي امارت پخوانی مرستیال الحاج ملا عبید الله اخوند د پاکستانی حکومت لخوا اسیر شو، نو مرحوم علی قدر امیر المؤمنین رحمه الله ملا اختر محمد منصور د اسلامي امارت لبل مرستیال محترم ملا برادر اخوند سره د اسلامي امارت د دوهم مرستیال په حیث وټاکه او دا هدایت هم ورته وکړ چې کندهار ډیر مهم دی، د هغه ولایت مشرتوب به هم نه پرېږدي او دواړه دندې به پر مخ وړي. په 2010 میلادي کال کې هغه مهال چې اسلامي امارت
یو مرستیال الحاج ملا عبید الله خون د پاکستانی ځواکونو په اسارت کې شهید او بل مرستیال ملا عبدالغنی برادر د امریکایي او پاکستانی مشترک قواو لخوا په پاکستان کې اسیر کړی شو. امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد محترم منصور صاحب د اسلامی امارت د مرستیال او د امارت د ټولو چارو د عمومي مسؤل په توګه وټاکه. دا هغه مهال چې د اوباما لخوا افغانستان ته 10,000 نوي اضافي ځواکونه رالیږل شوي او په افغانستان کې جهادي مقاومات لسترو ننګونو سره مخ وو، ځکه د یرغلګرو تر 1 لک زیات په تر ټولو پرمختللیو وسلو مجهز خارجي ځواکونه د سلګونه زره داخلي پوځیانو ترڅنګ له مجاهدینو سره د هیواد په ګډ کې په جګړو کې ښکېلو. لیوی خوا د نهایت حساسو امنیتي شرایطو لوجې د مقاومات د پوځي رهبرۍ لپاره د اسلامی امارت امیر ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله را څرګندېدل ناشونی کار ګڼل کېده. له بلې خوا په جهادي جبهه کې د پوځي او اداري قیادت تشه هغه څه چې د مقاومت پله په بشپړه توګه د دښمن په لور درنوله. په مجاهدینو باندې پر پوځي فشار سربیره د دښمن لخوا نور سیاسي او تبلیغاتي فشارونه هم ډیر زیات شوي وو او د مقاومت په سنګرونو کې ډیر شمیر جهادي چارواکي په شهادت رسیدلی وو او ګڼ شمیر مشران مسؤلین اسیرانو. په دغسې یو حساس وضعیت کې د مرحوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد لخوا د صلیبي یرغلګرو په وړاندې د مجاهدینو د سمبالښت مسؤلیت د محترم منصور صاحب په غاړه ورواچول شو. محترم منصور صاحب عملا وکړی شول چې د الله تعالی په نصرت او د رهبري شورا په مرسته د مقاومت په تر ټولو حساسو شیبو کې هغه په داسې ډول رهبري کړي چې مجاهدین په هیڅ ډول د عملی قیادت تشه احساس نکړي. د میاشتې په 14 نیټه د شنبې په ورځ چې د 1495 لمریز کال د جوزا له لومړۍ نیټې سره سمون خوري د کندهار ریګستان او د بلوچستان نوشکې ته څیرمه په یوه سرحدي سیمه کې د امریکایي تاغوت د بې پیلوټه الوتکې په برید کې د شهادت لوړ مقام ته ورسید. انا لله و انا الیه راجعون وما علینا الا البلاغ.